دایسش هغه ښکلي ښکلي خلک په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک دایسش هغه ښکلي ښکلي خلک په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو او عزتمنو د ښکلا ټي وي مینوالو غمګین معیارې د پښتو په یو ادبي پروګرام ښکلي ښکلي خلک کې تاسو ته مخامخ دی. تاسو ته مینه خلوص نیکې هیلې نیک پیرزونه احترامات او تسلیمات او په پندونو سلامونه وړاندې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټول مینوال به روغ جوړ ګړندي بریالي خاد او آباد یې. الله مو تل تر تله خاد او آباد لره. ملګرو نن موږ د ګردي پښتونخوا د یو ډېر لوی شخصیت د تحریک پاکستان د مجاهد د لوی ادبي لارښود شاعر ادیب نقاد محقق دانشور د صوتیاتو استاذ خدای بخلي پیرګوهر مزار سره د هغې قبر سره ولاړم او تاسو سره چې کوم دی د هغې د فن او شخصیت په حواله به سرسري په لنډو ټکو کې تاسو سره خبره خپله ختموم. خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک په ظاهر او په باطن سپین سپېڅلي خلک. خدای بخلي پیرګوهر شاعر امن په مردان خاص کې د پیرانو په یو درنه کورنۍ کې د پیر عبدالغفور شاه باچا کرا سترګې پرانستې وې په کال 1913 کې. پیر صاحب یو ملنسار درویش همدرد او یو صحیح انسان و. هغوی د پاکستان د آزادۍ په تحریک کې چې کله حصه اخیسته نو هغه وخت کې اومه خوله هلکو او په خپلو نظمونو باندې به د ازادۍ د تحریک دپاره د پاکستان د ازادۍ دپاره خلک چمتو کول، خلک راپارول او په خلکو کې به جذبه پیدا کوله. دغسې هغه ټول عمر د پښتو یو بې بدله ماین پاتې شوی دی، د پښتو عاشق پاتې شوی دی او د پښتو دپاره دومره کار کړی دی چې هغه به تر قیامته پورې چې کوم دی چې د هغه کتابونه وي او دا د پښتو معنان وي نو د هغه کار او زیار به ستایلی شي. خدای بخلي پیرګوهر شاعر امن لومبۍ شعري مجموعه په 1960 کې د ولولې په نوم باندې شایع شوې وه. دغه شان د هغه 3 شعري مجموعې نور هم وې، حق شعور، ازغن سپرلی ورپسې چاپ شو
بیا ورپسې چې کوم دی نو پولې لاسونه او بیا حق شعور دغسې د هغه د نثر کتابونه چې هغه طنز و مزاح هغه پیر صاحب د طنز و مزاح یو استاذ منل شوی هغه په طنز و مزاح کې هغه په نثر کې او په نظم کې او په شلمانی په پرزي نوم باندې هغه ډېر کار کړی دی که هغه راغونډ کړي شي د هغې نه ځان له کتابونه جوړېږي دغه شانتې په نثر کې چې کوم دی هغه د طنز و مزاح شلغات ژوندی انسان چې په لالا غلام سرور باندې لیکلی او تصوف نورانی په تصوف باندې دی او دغه شانتې چې کوم دی د شلغات ژوندی انسان او تصوف نورانی او خرابات دا د هغه د نثر کتابونه پیر صاحب که زه دا ووایم چې موږ د پښتنو مشرانو د ادبي هلې ځلې او د ادبي اجلاسونه او غونډې دا موږ د اردودانو نه زده کړي د پاکستان د جوړېدو نه مخکې او بیا د پاکستان د جوړېدو نه پس دلته ماجر او دا اردودان به وو هغې د بزم ادب په نوم باندې چې کوم دی یو تنظیم و د هغې د لاندې بیا غونډې کولې او دا زموږ د مشران پیر صاحب دي او دا نور هغې و پکې هغې کې ګډون کوو په دغه حواله باندې زموږ دا دی کې ما سره نږدې زموږ ملګری زموږ لیکوال ملګری چې پخوا نه صوبایي ډیپټي سپیکر دی د اسمبلی اکرام الله شاهد صاحب یادو هغه په دې باندې ډېر لوی کار کړی دی او زه هیله لرم چې هغه مخې ته راشي نو دغه به زما دا خبره به صداقت ومومي خو بهرحال دا د غونډو دا دلته ټولنې او جرګې د دې ابتدا هم چې کوم دی دا محترم پیر ګوهر شهر امن دلته د رحمان پښتو ادبي جرګې په نوم باندې لومبی تنظیم په مردان کې جوړ شوی دی په کال 1952 کې او د دې لومبی سرپرست چې کوم دی هغه پیر ګوهر شهر امن و صدر چې کوم دی هغه بابای چاربی ته عبدالواحد ټیکدار او نون سید نون میم باچا د دې نائب صدر او عبدالرؤوف زاید د مشر سکرټر او دغه شانتې چې کوم دی جان صاحب د پروفیسر انعام الحق ماما دا چې کوم دی د هغې کشر سکرټر او خزانچي و دغسې د رحمان پښتو ادبي جرګې مردان نړوان دی په کال 1950 کې ارواحات پیر ګوهر شهر امن د بزم ادب اردو او پښتو پېښور د دې غړی پاتې شوی دی د 1950 نه تر 1953 پورې دغه شانتې د 1915 نه تر 1915 پورې د رایټر ګلډ غړی پاتې شوی دی پیر صاحب ته بلا اعزازات او اسناد ایوارډونه ملو شوي دي په ادبي خدماتو باندې خو افسوس چې هغه د تحریک پاکستان یو مجاهد یو کم عمره یو معصوم هغه د پاکستان په ازادۍ په تحریک کې چې کوم دی حصه اخیستې ده نو حکومتي چارواکو تر دې وخته پورې د هغه هېڅ تپوس نه دی کړی نن هم زه د هغه په قبر سره ولاړ یم او دا خبره کوم او دا خواست کوم د حکومتي چارواکو نه چې د مړینې نه پس دا اعزاز چې کوم دی هغه ته وبخئ ځکه چې دا د هغه حق دی ډېرو هغه رئیس صاحب شعر راته رایاد شو چې چا چې شیندلي وو سرونه څوک یې څه پېژني دلته د وخت بنجوران دي چې قبرونه ویشي نو پیر صاحب خدمات د هغې کار او زیار هغه دومره دی چې هغه په یو څو لمحو کې د هغې احاطه نه کېږي د هغې دپاره میاشتې کلونه د هغې دپاره زحیم کتابونه لیکل پکار دي نو بهرحال زه به کوشش کوم چې تاسو په لنډو خبرو کې د پیر صاحب د کار او زیار نه خبر کړم نو دغه شانتې پیر صاحب د کمیونټي کونسل مردان او د مردان آرټس کونسل هم سکرټر پاتې شوی دی او خپل ادبي خدمات یې هلته هم چې کوم دی سرته رسولی دي پیرخانه د هغه پیرخانه چې هغه یو په سالمه پښتونخوا کې په ګرده پښتونخوا کې یو ادبي ټاټوبی و هغه یو هلته به د سهار نوالی ته د ماسخوتن 13 پورې ادبي محفل ګرم و ادبي بحثونه به
بابا جان قمرئی صاحب، شیر علی باچا، جان زیب یار صاحب، عبدالرؤف زاهد، ټیکهدار عبدالواحد، زرګل استاد او اصغر لالا، دا ټول د خدای پاک وبخي، محمد اقبال، اندیش شمس و قمر او داسې نور مشران، دا به ټول پیرخانې ته راتلل او هلته به یې خپله ادبي دنده سړوله. پیر صاحب که زه دا ووایم چې هغه د سیاسي په سیاست دومره خبرو چې دومره دا اوسني سیاستدانان نه دي خبر. هغه که زه دا خبر هم زه په دعوه سره کوم چې لومبي سیاسي چاربیتې دا پیر صاحب لیکلي. ګیر چاپیره ایشیا ندړوایان ناست دي. دغه شانتې نور هم بله چې دې وخت کې زما په حافظه کې به رانشي او هسې نه چې کوم دی زه غلط د هغې ټکي ووایم. دغه شان د پیر صاحب نظمونه، د هغه ترنم دومره خوږ چې موږ به ورسره اکثر لاړو نو موږ به په هغه مشاعره کې یا په هغه محفل کې چې شرکت وکړو موږ به خپل کلامونه ووایو، رئیس صاحب، بابا جان به مو وایي، نور ملګرو، خو چې پیر صاحب به ووایي نو هغه به مشاعره ولوټله. هغه مشاعره به یې ټوله چې کوم دی ځان پسې کړه او هغه به ټول د هغه مداح شو. نو پیر صاحب ډېر خوږ ژبې شاعر و، ډېر همدرد انسان و، صحیح انسان و او داسې ژوند یې تېر کړی چې د چا لاس ته غوی نه راپاسولی. ښه ډېرو خلکو سره کړي خو بد یې چا سره هم نه دي کړی. هغه د امن پیروکارو، هغه د صداقت پیروکارو، هغه د امن علمبردارو. دا به ټول پښتنو ته یادوي چې غواړم چې ټوله دنیا مینه شي. زار د امریکا له روسه، روس د زار له چینه شي. غواړم چې ټوله دنیا مینه شي. قدرمنو مینوالو، موږ سره د ګردې پښتونخوا یو ښه شاعر محمد سعید زما د چوتیار موجود دی. راځئ چې هغه واورو چې هغه د خدای بخلي پیر ګوهر د فن او شخصیت او د هغې د کار او زیار څنګه ستایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو اوریدونکو کتونکو، د ښکلا ټي وي لخوا ښکلي خلک پروګرام چې غمګین معیاري د هغې کوربه دی. یقینا چې د پښتو ثقافت او د ژبې د خدمت په لړ کې ډېر لوی قدم دی، ډېر لوی کاوش دی. د ننني پروګرام کې زه د ښاغلي پیر ګوهر صاحب په حواله سره درې خبرې د خپل زړه او ضمیر. پیر ګوهر صاحب د ټول نه اول خو زما د والد محترم ښاغلي زرګل استاد ډېر نږدې جګري یار، د هغه د سنګت یار، د هغه د محفل یار، د هغه د ټولي یار، هغه سره ډېر ګرځېدلی. او د دې نه علاوه پیر ګوهر د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه لمر دی چې هغه تر نن وخته پورې هغه ځلېږي او بیا به هم ځلېږي، بیا به هم. د پاکستان جوړېدو نه پس چې د مردان د ادب په حواله سره موږ دا ووایو که چېرې د پاکستان جوړېدو نه پس مردان د ژبې او ادب په حواله سره چا ژوندی ساتلی دی، تان ساتلی دی، په غزل باندې مالامال ساتلی دی، په نظم یې مالامال ساتلی دی، هغه ښاغلی ارواښاد پیر ګوهر صاحب. د هغو د شعر ښکلا، د هغو د شعر د هنر فن ښکلا یقینا چې هغه نن زمونږ دپاره د لارې مشال دی. د هغه هر شعر زمونږ دپاره یو د سنگ میل حیثیت لري، زمونږ دپاره د بنیاد حیثیت لري. او پیر ګوهر د مردان په ادب باندې هغه نه هېرېدونکی احسان کړی دی چې هغه به ډېرې زمانو پورې، ډېرو صدو پورې به هغه یاد ساتل کېږي. زه د پیر ګوهر د ادبي کاوش او د هغو د خدماتو زما ډېر وړې چاچې دي، د هغه ادب دغه اسمان ته نشم رسېدی. د هغه یوه شعر چې هغه زما د زړه په تختې باندې لیکلی شوی دی چې په هغې کې د ټول انساني ژوند، ځواک، انساني ترقۍ،
سوال پسته دا ټول سبجیکټ هغه په دې دوه مصرو کې راغونډ کړی دی چې د غارونو په تیارو کې ته انسان پاتې دی څه کچا بلې کړي د ستورو په ګوټونو ډیوې. یقیناً پیر ګوهر د پښتون قام د ژبې او ادب په حواله سره د نړۍ په کچ باندې زموږ بین الاقوامي شخصیت دی. مینوالو علي ګوهر مشتاق ډېر ښه شاعر، ادیب، نقاد، محقق موږ سره ناست دی. راځئ چې د هغه رایم وورو چې هغه د پیر صاحب د کار او زیار او فن او شخصیت په حواله خپله رایه څه لري. مننه غمګین معیاري صاحب چې تاسو ماله په ښکلا ټي وي کې په پروګرام ښکلي خلک کې د پیر ګوهر شاعري من په فن او شخصیت باندې د هغې په خدماتو باندې او د هغې په حواله باندې د څو خبرو موقع راکړه. زه ستاسو یو جهان مننه کوم. پیر صاحب د پښتو ادب هغه ځلنده شخصیت دی چې د هغه د شخصیت نه انکار نشي کېدی او د هغه د شخصیت دومره بلا اړخونه دي چې په هغې باندې زما غونته سړی د څه ویلو نه قاصره دی، ځکه چې د هغه د ژوند په مختلفو اړخونو باندې دومره څه ویل کېږي چې په هغې کتابونه لیکلي کېږي، د هغې احاطه په څو لفظونو کې یا په څو کرښو کې یا په څو مضامینو کې نشي کېدی. پیر صاحب په ادبي دنیا کې په شاعر امن باندې مشهور دی او دغه خطاب ورته د خپل صلاحیت په وجه او د خپل بې پناه خدمت په وجه ملو شوی دی. او هغه ووم داسې چې هغه ډېر سپین سپېڅلی شخصیت لرلو، هر چا سره یې مینه لرله، جنګ یې نه خوښو، امن یې خوښو او همدغه وجه ده چې هغه ته د شاعر امن خطاب ملو شو. هغه د ادب چې څومره هلې ځلې کړي دي په هغې باندې په مختلفو رسالو کې وخت په وخت لیکونه راغلي دي. غمګین معیاري صاحب پې فن او شخصیت هم لیکلی دی او موږ په پانوس کې یو خصوصي نمبر هم د پیر صاحب په حواله باندې ویستی و او هغه ټولې خبرې به په ځای پرېږدو ځکه چې هغې سره خلک اشنا هم دي او هغې لوستي هم دي او نور به هم داسې لیکونه د پیر صاحب په حواله باندې کېږي. خو پیر صاحب په عام ژوند کې هم یو داسې انسان و چې هغه هر چا سره مینه لرله او زه ورته د مینې شاعر ویم. او یوازې انسانانو سره نه بلکې د هغه په پیرخانه کې هغه سره چې کوم دوه سپي و هغې سره به هم پیر صاحب دومره مینه کوله چې کله به هغه ډوډۍ خوړه نو د ځان نه پاتې هغه تلکاري او هغه ډوډۍ هر څه به یې رایو که او هغه به یې په یو لوښي کې هغه ډوډۍ ماته که او بیا به یې هغه سپو ته د هغې په لوښي کې واچوله. هغه به د خپلو سپو سره هم دومره مینه لرله. او د نور ځناورو په حواله به ته زه دا ووایم چې هغه د خر غونته لکه خر چې زمونږ په معاشره کې یو بیوقوف ځناور ګڼلی شي او یو سپک ځناور ګڼلی شي او موږ یې اکثر په کنځلو کې یادو. نو پیر صاحب په دغه خر باندې هم یو داسې کتاب لیکلی دی چې د خرابات په نوم باندې اوس هم شته او ډېرو خلکو به لوستي هم وي. نو هغه یوازې انسانانو سره نه بلکې ځناورو سره هم مینه لرله او د الله تعالی د ټول مخلوق سره یې مینه لرله. په دغه وجه زه پیر صاحب ته د مینې شاعر ویم. هغه یو مینهناک او مخلص انسان و او الله تعالی دې د هغې قبر د نور نه ډک کړي او الله تعالی دې د هغې درجات بلند کړي. ستاسو یو جهان مننه. قدرمنو مینوالو هیله لرم چې تاسو به پروګرام خوښ شوي وي او د پیر صاحب
د کار او زیار او د فن او شخصیت په حواله به څه سرسري شان خبر شوي. حالان کې د پیر صاحب کار او زیار دومره ستایلی شوی دی چې هغې ته د دا پروګرامونو هېڅ ضرورت نشته. هغه یو ډېر لوی انسان، الله تعالی دې د هغې جنتونه نصیب کړي او د هغې کم څومره چې هغې ملګري دي د هغې د کار او زیار دغه پښتو دپاره کوي، هغې له دې خدای پاک اوږده عمرونه ورکړي. مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي، تل تر تله په ښه نوم پای ښاغلي. ډېره مننه. غمګین مایاري له اجازت ورکړئ. د الله په امان.